تاسو کتلی شئ چې دا ګاډي مکمل طور باندې چې کوم دی تقریبا د شپږ اوو ورځو نه دې کې ولاړ دي او یو ګاډی چې کوم دی دا پوره مخامخ ولاړ دی او یو دا شاته ولاړ دی دا د پنځه شپږ ورځو نه دا ګاډي دې ځای کې ولاړ دي خلکو ته چې کوم دی سم مشکلات دی اوسه پورې چې کوم دی زموږ د روډ څه صورتحال رانغی او روډ هغه شان د بند پروت دی خلک چې کوم دی دې ځای نه څلور پنځه ګنټې مزل کوي او پیادل چې کوم دی ځي او د وړو توړه د چینې توړه شویه ډالډې څه شی شو هغه په اوږه باندې راوړي او پنځه ګنټې سفر کوي او راځي دې ځای له نو اوسه پورې چې کوم دی زموږ روډ باندې کار نه دی شروع شي دا تاسو کتلی شئ چې دا دوکانونه بند دي ولې چې په دې کې مال نشته وړه پکې نشته چیني پکې نشته نو ګاهک په څه شي پسې راشي دا دوکانونه مکمل طور باندې بند دي تاسو ته مخته موږ نور دوکانونه مخیو چې دا مکمل مارکیټ چې کوم دی بند دی دا دوکان وګورئ بند دی مخکې ټول مارکیټ چې کوم دی بند دی ساوث سړک اوسه پورې کولاو شوی دی که نه هغه شان د بند پروت دی دا اومه ورځ دی سړک بند دی وړه نشته چیني نشته داسې مشکلات دي خلک ټول پریشانه دی اوس خلک سره ډومري دي ډېر لکه پریشاني ده نه سبزي میلاویږي نه څه دال مال میلاویږي نه ټیشه میلاویږي نه وړه چاکره شته نه چاکره چیني شته لکه خلک ډېر زیات پریشانه دی اوس د روډ لا کار چې وشي لکه غوره دی لکه روډ پرون پسې لارې مې تللی یم روډ زموږ ډېر وران دی سړی پکې هسې نشي پورې وتی لکه ډېر مشکلات دا کس دی د بیګا جدبانه چې کوم دی د وړو توړه راوړله په اوږه باندې 15 غنټې د سفر کړل 15 غنټو کې چې کوم دی د 20 کیلو وړو توړه راوړل نو د څومره به په تکلیف کې به تېر شي دا بل مرګ د احساس بھاجان موږ دغه مشکلات ته چې دا دکانونه بند دي چینه راشن نه میلاویږي موږ د دې د لاسه هغه یو لکه جذبات هغه دی نه چې وړو توړه راوړو یا چینې توړه راوړو ډېر لرې ځای دی لکه هغه دی نه ډېر په مشکلات سره راوړو لکه نو سړک بند دی لکه موږ ته ډېر مشکلات ته لکه نو موسم داسې راغلی چې ټول کارونو وخت راغلی خلک سره ډریبي دغه کېږي نو راشن موږ ته نه میلاویږي دلته کې نو موږ ته ډېر مصیبت دی لکه هغه پکې ته ووایه سړک بند موږ دې دغه والا پکار ده جذبه والا چې موږ سړک ولاو کړي د ډي سی او یا بل څوک یا څوک دغه او چې صاحب سران دي مطلب سره د ایم پی اے صاحب نه چې څومره افسران دي ټول چې د سړک دغه وکړي نو ډېره به ښه موږ ډېر ذلیله کېږو بالکل جی دا تاسو کتلی شئ دا مارکیټ دی مکمل طور باندې چې کوم دی بند دی او څه راشن نه میلاویږي خلک ډېر پریشانه دی د دې ځای نه جذبات چې کوم دی هغه ځي پیادل او 20 کیلو والا وړو توړه چې کوم دی هغه راوړي په اوږو باندې نو دا خلک ډېر په مشکلات کې دی او خلک السلام علیکم جی هغه دی دا زموږ روډ بند دی دا څو ورځې وشوې هغه ورځ موږ لاهور نه راغلي یو پیادل راغلي یو تقریبا کته کوز کنډونه سړک ټول وران پروت 4 غنټو لار دغه پیادل وله 4 غنټو لار موږ پیادل وله او دا 15 ورځ زموږ سامان لاهور نه چې کوم راوړی هغه لا اوس هم په جذبه کې پروت دی او نه چیني شته نه وړه شته نه بل څه شته دوکانونه خوښ پراته دي دا بند پراته دي تاسو یې نه او خلکو ته ډېر تکلیفات دي او زمونږ پته نشته مشران چې دي هغه به چې چېرته اوده پراته وي خدای خبر دی نو زمونږ دا درخواست دی چې د مشران دې راویښ شي که چېرته اوده پراته وي په کوټو کې راودي وځي او دې خلکو ته ډېر زیات تکلیفات دي او دغه دي وکړي